دوهم سبب مؤمنانو د منع القطر چې دی هغه التکبر دی، لوی ده. یو سړی په مال باندې لوی کوي، کرسي او منصب باندې لوی کوي، په نسبونو باندې لوی کوي او ځان ورته لوی شخص کاری او د دنیا ټول واګي وایي چې زما په لاس کې دي. داسې خلکو باندې الله رب العزت بے قحط راولي او بارانونه د داسې خلکو نه بندوي. الله عزت په قرآن کې فرمایي ولقد ارسلنا الى الله عزت ډیر امتونو ته رسولان لېږلیو او عذابونه لېږلیو. رسولان هم راغلي او د رسولانو سره سره په دې منځ کې الله رب العزت عذابونه هم را لېږلیو. فاخذناهم بالباساء والضراء. الله عزت دا خلک ما راونیول، بارانونه مې بند کړل، ځمکې ګیاګانې مې په بند کړې. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې الله ته عاجزي وکړي. ځکه دا مس په مال باندې مس، په کرسۍ باندې مس. لکه اوس زمونږ نس مړېږي او د بل ځای نه راته وړه راځي، د دې غم نه کوو، پیسې را سره شته، زه علم الله ته عاجزي او خاکساري نشته د مالدارۍ د وجې نه یا د نورو د وجې نه. کېدای شي هغه هم در باندې بند شي، بیا به څه کوې؟ الله عزت د خلکو ولې تضرع عاجزي نه کول؟ ولولا اذ جاء بأسنا. ولې دا خلک نو چې کله د الله عذاب راغلی، داسې عذابونه بارانونه بند شو، نور مشکلات پیدا شو چې دی الله ته عاجزي کړی، ولیکن دې کې دو نقصانات نور پیدا شو. یو خو عاجزي مو نه کړه او دویم زړونه یې سخت شو. الله رب العزت غفلت په دې کې پیدا شي. او زین لهم الشیطان ما كانوا يعملون. شیطان نورم په معصیتونو ګناونو کې ورګټ کړ، د الله په نافرمانی کې نورم نه ایستل. په دې آیت کې درې اسباب ذکر دي د منع القطر نه، علما ذکر کوي. اولنی سبب دا دی چې تکبر او لوی، یو سړی وایي چې زه یم او الله ته هیڅ ضرورت او حاجت نه لري. دویم د هغې نه د عذابونو نه وروسته قسوة القلب راتلل، د زړه سخوالی، عذاب ویني، د الله نښې ویني د عذابونو، خو بیا هم الله ته نه متوجه کېږي، بیا هم په هغې ګناه کې ډوب دی، هغې معصیت کې ډوب دی او هغې نافرمانیانو کې ډوب دی. زړه نور هم سختېږي او نور هم ګناهونه د یوې ورځ نه او بلې ورځې ته ډېرېږي، الله رب العزت ته رجوع نه کوي. او دریم د هغې نه د شیطانی کارونه نورم ډیرول، د شیطان خبره نورم منل او د هغې نقش قدم پسې تلل. الله عزت به داسې خلک تباه کړي دي او برباد کړي دي.